البقره مدنی سورت او 280 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ژر به د خلکو ناپوهان ووایي دوی یعنی مؤمنان له هغې قبلې چا واړول چې پرې ولاړ وو. ورته ووایه ختیځ او لویدیځ دواړه د الله دي، چاته چې خوښه شي نیغې لارې ته یې ورسموي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او ای مسلمانانو همداسې مو تاسې یو غوره امت وګرځولی تر څو پر خلکو شاهدان یاست او رسول پر تاسو شاهد وي، او نه مو د ګرځولې هغه قبله چې ته پرې ولاړ وي مګر د دې لپاره چې هغه څوک معلوم کړو چې د رسول متابعت کوي له هغو نه چې بیرته په خپلو پوندو ګرځي. او دا خو حتما یو ګران کار دی، خو هغو ته نه چې الله ښوونه ورته کړې وي. او الله داسې نه دی چې ستاسو مخکني عملونه ضایع کړي. بېشکه الله خو پر خلکو نرمي کوونکی ډېر مهربان دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ای رسوله بېشکه د آسمان لور ته ستا د مخ بیا بیا اوړېدل وینو نو خامخا به د هغې قبلې ته ور وګرځوو چې ته یې خوښوې. نو دا دی مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر ځای چې وی نو مخونه مو د هغه لور ته وګرځوئ. او بېشکه هغوی چې کتاب ورکړی شوی حتما پوهیږي چې دا د هغوی د رب لخوا یو حقیقت دی، او الله خو د دوی له هغو کارو چې کوي بې پروا نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی یعنی یهودیان او عیسویان که هغو ته هر ډول دلیل راوړي ستا د قبلې متابعت نه کوي او ته هم د دوی د قبلې تابعدار نه او دوی هم یو د بل د قبلې تابعدار نه دي.
او که د دوی د هیلو متابعت دې وکړ له هغه وروسته هم چې علم یعنی وحی درته راغله نو ته به هغه مهال یقینا له ظالمانو یې. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. او هغه کسان چې کتاب مو ورکړی یعنی یهودیان او عیسویان دا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم یا د قبلی او اختلو حقیقت داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني او رښتیا چې له دوی نه یوه ډله خلک حق په داسې حال کې هم پټوي چې ورباندې پوهیږي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق خو هغه دی چې ستا د رب له لوري راغلی دی نو هیڅکله له شک کوونکو مه کیږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. او هر چاته یو لوری دی چې هغه مخ ورګرځونکی دی نو تاسو په ښېګڼو کې یو له بله وړاندې شئ. هر چیرته چې یاستئ ټول به الله راولي بېشکه الله پر هر څه وسي دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او له هر ځایه چې ته سفر لپاره بهر شي نو د لمانځه پر وخت د مخ مسجد حرام خواته وګرځوه او بېشکه دا خبره ستا د رب له لوري یو حقیقت دی او الله ستاسو له هغو کارو چې کوئ ناخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځای نه چې ته بهر شې نو د لمانځه پر وخت مخ مسجد حرام لوري ته ګرځوه او هر چیرې چې تاسو وئ نو مخونه مو د هغه لوري ته واړوئ تر څو خلکو سره پر تاسو کوم اعتراض نه وي. خو هغوی چې ظلم یې کړی کله هم نه چوپ کیږي نو له هغو مه ویریږئ او له ما وویریږئ او د دې لپاره چې خپله لورینه در باندې بشپړه کړم او چې سمه لار ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. دا لورینه هماغسې ده لکه موږ چې په تاسو کې ستاسو نه یو داسې رسول در ولیږئ چې زموږ آیتونه در باندې لولي له شرکه مو پاکوي کتاب او حکمت یعنی ژوره دیني پوهه درښیي او هغه څه درښیي چې تاسو ورباندې نه پوهېدئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو یاد می کړئ چې یاد مو کړم او شکر می پر ځای کړئ او پر ما کافر کیږئ مه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته ترلاسه کړئ بېشکه الله صبر کوونکو سره مل دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او څوک چې د الله په لار کې وژل شوي هغو ته مړه مه وایاست بلکې ژوندي دي خو تاسو د هغوی په ژوند نه پوهیږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او خامخا به تاسو کله په څډار کله په لوږه او کله د مالونو ځانونو او میوو په څه کمښت آزمایو نو په داسې حالاتو کې صبر کوونکو ته د ثواب زیری ورکړه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هغوی ته چې کله یو مصیبت ورسیږي نو وایي موږ ټول د الله یو او موږ ټول هغه ته ورګرځېدونکي یو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دا هغه خلک دي چې د خپل رب له لوري ورباندې بخښنې او رحمتونه دي او هم دوی دي سمه لار موندونکي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بېشکه صفا او مروه د الله د عبادت له نښو دي نو څوک چې د بیت الله حج وکړي او یا عمره نو پر هغه څه ګناه نشته چې د دې دواړو طواف وکړي او چا چې په خوښه کومه ښېګڼه وکړه نو یقینا الله شکر قبلونکی ښه پوه دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بېشکه هغوی چې زموږ نازل کړي څرګند آیتونه او سمې لارښوونې له هغه وروسته هم پټوي چې خلکو ته مو په کتاب کې ښه بیان کړي نو دوی به الله هم له خپل رحمته شړي او ټول لعنت ویونکي به هم لعنت پرې وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. پرته له هغو چې توبه یې وکړه عملونه یې سم کړل او حق یې بیان کړ نو توبه به یې قبلوم او زه ښه توبه منونکی ډېر مهربان یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بېشکه هغوی چې کفر کړی او کافران مړه شوي نو پر دوی به د الله ملایکو او ټولو خلکو لعنت وي تلپاتې په هغه کې نه به پرې عذاب سپک شي او نه به هغوی ته مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. او ستاسې خدای هماغه یوازینی خدای دی چې له هغه پرته بل وړ معبود نشته هماغه پر ټولو مهربان ډېر رحم والا دی. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بېشکه د آسمانو او ځمکې په پیدایشت کې او د شپې ورځې په اختلاف او هغو بیړیو کې چې سمندر کې هغه څه وړي چې خلکو ته یې ګټه رسي او هغه اوبو کې چې الله له آسمانه راتوی یعنی نازلې کړي او ځمکه یې له خپلې مړینې وروسته پرې ژوندی کړي او له هر ډول ژوو نه یې پکې خپاره کړي او د بادونو په ګرځولو او د آسمان او ځمکې ترمنځ په دې مسخر شوي وریځ کې یقینا هغو خلکو ته ډېرې نښې دي چې عقل کاروي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او له خلکو نه ځینې کسان پرته له الله نه داسې سیالان نیسي چې د الله په څیر مینه ورسره کوي او چا چې ایمان راوړی هغوی خو د الله په مینه کې ډیر کلک دي. او څومره به شوه که دې ظالمانو یعنی مشرکانو دنیا کې د کوم مصیبت لیدلو پر وخت دا فکر کولای چې بېشکه ټول ځواک الله لره دی او رښتیا چې الله قیامت کې سخت عذاب ورکوونکی دی. صدق الله العظیم.